بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. او تاسو منځونه قائم ساتئ او زکات ورکوئ او کمی ښېګڼې چې تاسو مخکې لیږئ هغه به تاسو د الله سره ومومئ او بېشکه الله تعالی ستاسو عمل ښه ویني. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او دی وایي چې جنت ته به یهود او نصارا نه بغیر نور هیڅوک به نه ځي، دا خو صرف د هغو خوبونه دي. دی ته ووایه که تاسو رښتیني یئ نو څه دلیل پیش کړئ. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واوره هر هغه کس چې د خپل رب په وړاندې په خلوص سر ټیټوي یعنی د الله د رضا دپاره ښه عمل کوي نو بېشکه الله تعالی به هغو له د دې اعمالو پوره اجر ورکړي او په دې به نه څه ویره وي او نه غم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهود وایي چې عیسایان په حق نه دي او عیسایان وایي چې یهود په حق نه دي، په داسې حال کې چې دی ټول تورات لولي. هم دغسې خبرې هم هغه خلک کوي چې د کتاب عالمان نه دي او د دغو د اختلاف فیصله به الله تعالی د قیامت په ورځ د دغو په منځ کې وکړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او د هغه کس نه به لوی ظالم نور څوک وي چې کم وخت په جوماتونو کې د الله ذکر کیږي او هغه دا ذکر پې بند کی او ذکر کوونکي د شریعت د خبرو نه د اړولو کوشش کوي او د الله کورونه ورانوي، داسې خلک د دې لایق نه دي چې د عبادت په ځایونو کې قدم کیږدي او که ور هم شي نو په ویرې سره به ځي. دی ته په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې د دې دپاره غټ عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. د مشرق او د مغرب مالک هم الله دی، په هر طرف چې تاسو مخ واړوئ نو د هم هغه طرف ته د الله مخ دی. الله تعالی د ډېرې فراختیا خاوند او د لوی علم لرونکی دی.
هغه وای چې الله تعالی اولاد لري. نه، هغه خو د دې خبرو نه پاک دی. د ځمکې او د اسمان د ټولو مخلوقاتو مالک دی او هر یو د هغه تابعدار دی. ټول د هغه حکم منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هم هغه ذات دی چې د ځمکې او د اسمانونو پهله ځل پیدا کوونکی دی. هغه چې کم کار کول غواړي نو ورته دام راووایي چې وشه نو هغه وشي. هم دغسې ناپوهې خلکو وویل چې الله په خپله موږ سره خبرې ولې نه کوي یا موږ ته څه نښه ولې نه ښایي. هم دغه شان خبرې د دغو نه مخکې خلکو هم کولې. د دغو ټولو مخکینو او رستینو ګمراهانو خیالات یو شانتي وو. باور کوونکو ته خو موږ ظاهر نښې ښکاره کړي دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. مونږ ته د حقایق او علم سره زیری ورکوونکې او ویرونکې لیږلی او د جهنمیانو په باب به د تا نه تپوس نه کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهود او عیسایان به هیڅ کله د تا نه راضي نشي تر څو چې ته د هغو لاره خپل نه کې. دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې هم هغه ده چې الله ښودلې ده او ته د هغه علم نه وروستو چې درکړی شوی دی د هغو د خواهشو پیروي وکړې نو د ستا هیڅ دوست او مددګارې به نه وي چې د الله د نیونې نه دې بچ کړي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کمو خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا کتاب داسې لولي څنګه چې د لوستلو حق دی. هغو ورباندې د زړه نه ایمان راوړی دی او څوک چې دا کتاب نه مني نو هغوی په اصل کې په نقصان کې دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیلو زما هغه نعمت را یاد کئ چې په تاسو مې راورولی و او دا چې ما تاسو له په ټولو جهانو فضیلت درکړی و. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او ویریږئ د هغې ورځې نه چې هیڅوک به د هیڅ چا یو ذره هم په کار را نشي او نه به د چا نه فدیه قبوله کړی شي او نه به سفارش انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهګارو ته د چا نه مدد وکړی شي. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. یاد کئ هغه وخت چې څه وخت په ابراهیم علیه السلام باندې د هغه رب د یو څو خبرو ازمیښ وکړو او هغه ټولې پوره کړې. نو الله فرمایل چې زه تا د ټولو خلکو امام کوم. ابراهیم علیه السلام عرض وکړو چې زما اولاد سره هم دغه وعده ده. نو الله تعالی فرمایل چې زما وعده د ظالمانو سره نه ده. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. او مونږ دا کور یعنی خانه کعبه د خلکو د پاره ثواب او د امن ځای وګرځو او خلکو تم حکم وکړو چې مقام ابراهیم یعنی د مقام ابراهیم نه مطلب دا دی چې دا هغه کاڼی دی چې په دې کاڼي به حضرت ابراهیم علیه السلام ودرېدو او د خانه کعبه تعمیر کولو. په دې کاڼي باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام د قدم مبارک نښه اوسم شته او دا کاڼی په یو شیشه کې محفوظ کړی شوی دی او هر حاجي صاحب چې څه وخت کې طواف کوي هغه ویني او چې څه وخت طواف مکمل کی نو هغه نه وروستو 2 رکعات کوي. دا حکم کړی شوی دی. هغه ځای خاص د مانځه ځای جوړ کړي او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام نام وعده واخسته چې زما دا کور د طواف کوونکو رکوع او سجده کوونکو دپاره صفا ساتئ. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سو وخت چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ای زما ربه دا ښار د امن ښار وګرځوه او د دې ځي اوسېدونکو ته چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر قسمه میوې روزي که. د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني نو د دنیا څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو آخر به د دوزخ په طرف راکاږم او هغه ډیر ناکاره د رسېدو ځای دی. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یاد کئ هغه وخت چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ ربه زمونږ دا خدمت قبول که ته د هر څه اورېدونکی او په ټولو شیانو پوهېدونکی یې. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای زمونږ ربه مونږ دواړه تا ته غاړه ایښودونکي وګرځوه او زمونږ د ذات نه یو داسې قوم راوباسه چې ستا عبادت ګزاروي او ستا حکم مني. مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده که او زمونږ توبه قبوله که ته لوی بخونکې او رحم کوونکې. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
إنك أنت العزيز الحكيم. او ای زمونږ ربا په دې خلکو کې هم د دې د قومنا یو داسې پیغمبر را پاسوه چې دې ته ستا آیاتونه واوروي او هغو ته کتاب او حکمت ور زده کي او د هغو ژوند صفا پاک کی. ته د لوی قدرت او د حکمت خاوند یې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او اوس څوک دی چې د ابراهیم د دین نه کرکه وکړي او چا چې په خپل ځان په حماقت او په جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي؟ ابراهیم خو هغه دی چې موږ په جهان کې د خپل کار دپاره غوره کړو او په آخرت کې به هم هغه د نیک کارو په ډله کې وي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هغه خو داسې و چې کله رب ورته وویل فرمانبرداره شه نو هغه وویل چې ما د کائناتو مالک ته غاړه ایښې ده. هم دغه وینا ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته وکړه. ای زمونږ بچو الله تعالی ستاسو دپاره دا دین خوښ کړی دی او تر مرګه به مسلمانان پاتې شئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. او آیا تاسو هغه وخت حاضر وئ چې کله یعقوب علیه السلام د دې دنیا نه رخصتېدو د مرګ په وخت د خپلو بچیانو نه تپوس وکړو بچیانو زما نه وروستو به تاسو د چا بندګي کوئ؟ هغو ټولو په جواب کې وویل موږ به د هم هغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلار نیکونو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام په خدای منلی دی او موږ هم هغه ته غاړه ایښودونکي یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغه څه کسان وو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو دپاره دي او څه چې تاسو ګټلي هغه د ستاسو دپاره دي د تاسو نه به د دې تپوس نه کیږي چې هغو څه کول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یهودیان وای یهودیان شي نو سمه لاره به ووینئ. عیسایان وای چې عیسایان شي چې هدایت درته وشي. دی ته ووایه نه بلکې د ابراهیم دین ښه دی چې پاک و او ابراهیم خالص د الله بنده و او هغه د مشرکانو نه و. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
اے مسلمانانو تاسو ټول وایئ چې مونږ په الله تعالی ایمان راوړی دی او په هغه شیانو یعنی کتابونو کم چې مونږ ته رالیږل شوي دي او کم شیان چې په ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او د هغو په اولاد رالیږلي شوي دي، او څه چې د الله د طرفه موسی او عیسی علیه السلام او نورو پیغمبرانو علیه السلام له ورکړي شوي وو، مونږ د دغو په منځ کې هیڅ فرق نه کوو، مونږ د الله حکم منونکي یو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. او که هغو د ستاسو غوندې ایمان راوړو نو سمه لاره به ومومي، او که شا یې کړه نو څرګنده خبره ده چې هغوی په جهالت کې نښتي دي. د دې خبرې تاسو ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله د ستاسو د ملاتړ دپاره کافي دی. هغه هر څه اوري او په ټولو شیانو پوهیږي. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وایا د الله رنگ خوښ کئ، د هغه د رنگ نه ښه رنگ به د چا وي او موږ د هم هغه بندگی کوونکي یو. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. اے پیغمبر ته دې ته ووایه آیا تاسو د الله په باره کې موږ سره جګړې کوئ په داسې حال کې چې هم هغه هم زمونږ رب دی او د ستاسو هم رب دی، زمونږ عملونه زمونږ او د ستاسو عملونه د ستاسو دپاره دي او موږ خپله بندګي یوازې د الله دپاره خالصه کړې ده. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا آیا ستاسو وینا دادا چې ابراهیم، اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیه السلام او د دغو اولاد یهود یا عیسایان وو؟ وایا چې تاسو زیات پوهیږئ یا الله؟ د هغه چا نه به لوی ظالم څوک وي چې د الله د طرفه هغه ته یو شاهدي ذمواري ورغاړې شوي وي او هغه پټه کي. ستاسو د دې کارونو نه الله تعالی ناخبره نه دی. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغه څه کسان وو چې لاړل، د هغو ګټلي د هغو دپاره وو او ستاسو ګټلي د ستاسو دپاره دي. د ستاسو نه به د هغو د اعمالو په باب تپوس نه کیږي. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ناپوهې خلک به هرومرو وایي چې په دې څه شوي دي چې ناڅاپه دې قبلې نه واوړېدل چې مخکې به یې دې طرف ته مونځ کولو. اے پیغمبر دې ته ووایه چې نمر ختیځ او نمر لویځ ټول د الله دي، یعنی مشرق او مغرب د الله تعالی چې هر چا ته خوښه شي سمه لار ورښایي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هم دغه سه مونږ تاسو له د یو ډیر اوچت درجه درکړه ځکه چې تاسو په خلکو شاهد شئ او رسول صلی الله علیه و آله وسلم په تاسو شاهد شي. په کومه قبله په لوري تاسو مخکې مونږ کولو هغه مونږ یوازې د دې لپاره مقرره کړې وه چې مونږ وګورو چې د رسول رښتیاني منونکي څوک دي او هغه څوک دی چې د ده نه شا کي. گویا چې دا کار ډېر سخت دی، د هغو دپاره هیڅ سخت نه دی چې الله ورته هدایت کړی وي. الله تعالی به د ستاسو ایمان هیڅ کله نه ضایع کوي او الله تعالی ډېر مینه کوونکی او مهربان دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اے پیغمبر مونږ وینو چې ته بیا بیا اسمان ته ګورې، څه ویل غواړې، مونږ به ستا فکر د هغه قبلې طرف ته ور وګرځوو چې ته به خوشحاله شي. تاسو خپل مخ مسجد حرام په طرف وګرځوئ او تاسو چې په هر ځای یې مونځ به هم دې طرف ته کوئ. اهل کتاب ته هم دا خبر و چې آخري قبله هم دغه ده او الله تعالی د دغو د اعمالو نه بې خبره نه دی کوم اعمال چې دی کوي. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. کته اهل کتاب لا هر څومره نخې نښانې وښایې خو دی به ستاسو قبله هیڅ کله ونه مني او نه تاسو د هغو قبله منئ. دا اهل کتاب یعنی یهود او عیسایان په خپلو منځ کې د یو بل قبله نه مني، نو دی دواړه به د مسلمانانو نه دا توقع ولې وکړي باوجود د دې چې ښکاره نښې یعنی قرآن او حدیث چې تا ته درکړې شوي دي که بیا هم ته د دغو ډلو پیروي وکړې نو یقینا ته به د ظالمانو په ډله کې شي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کومو خلکو له چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا کتاب داسې پیژني لکه څوک چې خپل بچي پیژني. په دغو کې یوه ډله داسې هم ده چې د حق کتاب یې پیژندلی دی خو بیا یې هم پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الله تعالی د طرفه چې په پیغمبر هر څه نازلیږي دا بالکل حق دی او خبردار شئ شک کوونکو کې هیڅ کله نشئ. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
إن الله على كل شيء قدير. هر کس ځان لا خپله قبله جوړه کړې ده. ته کوشش کوه چې ښه کارونه وکې او ته چې هر ځای کې یې الله به دې ښېګڼې له راوغواړي او الله تعالی په هر شي قادر دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. تاسو چې د هر ځای راوځئ نو مونځ د پاره خپل مخ مسجد حرام یعنی کعبه طرف ته کوئ. ستا د رب د طرفه هم دغه حق دی او چې هر څه چې تاسو کوئ الله ته خبر دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او که تاسو د هر ځینه راوځئ نو خپل مخونه کعبې ته واړوئ او که هر ځای کې نو هم خپل مخونه کعبې ته کوئ. یعنی چې اهل کتاب داسې ونه وایي چې زمونږ په کتابونو کې د مسلمانانو قبله خانه کعبه ده او مونځ دی بیت المقدس طرف ته کوي. یو څو کسانو نه بغیر نو دی ډیر زیات ظلم وکړو. تاسو دغو مشرکانو نه مه ویریږئ او د دغو خبرو بالکل پروا مه کوئ. هم ما نه ویریږئ ځکه چې زه به تاسو د خپل نعمتونو نه ډک کم چې تاسو په سمه لار شئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. کله چې مونږ هم تاسو ته یو نعمت د رسول په شکل کې درولېږلو چې زمونږ آیاتونه تاسو ته اوروي او تاسو ته د نیکۍ درس درکوي او تاسو ته د کتاب او د حکمت هغه خبرې ښایي چې تاسو ته بې خبره وئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تاسو ما یادوئ او زه به تاسو یادوم. زما شکر گزار اوسئ او د ناشکرۍ نه ځان بچ ساتئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مومنانو صبر او مونځ کوئ او ما نه مدد غواړئ او الله تعالی د صبر کوونکو مل دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه کسانو ته مړی مه وایئ کم چې د الله په لار کې شهیدان شوي دي. هغه ژوندي دي خو تاسو نه پوهیږئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. او مونږ به په هره طریقه ستاسو ازمیښت کوو د دشمن د ویرې لوږه او تنده مال او ځان د میوو کمې او هم دغه صبر کوونکو ته زیری ورکه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. په کومو خلکو چې څه وخت مصیبت راشي نو توبې وباسي او وایي چې مونږ خو د الله تعالی بندگان یو او د هم هغه طرف ته به واپس ځو.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم په دغو خلکو د الله تعالی مهرباني او رحمت ده او هم دغه خلک په سمه لار دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. دا الله تعالی په نخو کې یو نخه د صفا او مروه ده. که د بیت الله حج او عمره کوون کی که هغې د طوافو کی نو هیڅ ګناه نشته. الله تعالی د هغو خلکو قدردان دی کم خلک چې په خپله خوشحالۍ ښېګڼه کوي او هغه دا کسان ښه پیژني. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. او کم خلق چې زما نازل شوي نخې پټوي یعنی کتاب کې چې څه لیکل شوي وي هغه پټوي دې ته معلوم وي خو د خلکو نه یې پټ ساتي دا د الله تعالی په مخ کې ډېر غټ جرم دی. په دغو خلکو د الله او د لعنت کوونکو د طرفه لعنت دی. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. او کم خلق چې توبه وباسي او په سمه لار شي او خلکو ته د کتاب ټولې خبرې وښایي نو زه د هغو توبه قبلوم او زه توبه قبلوونکی او رحم کوونکی او مهربان یم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. یقینا کم کفار چې د کفر په حالت کې مړ شي په هغو کفارو باندې د الله او د فرښتو او د ټولو خلکو لعنت دی. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دا کفار به تل په دوزخ کې پراته وي نه به د دې نه عذاب کمولی شي او نه به دې سره رعایت کولی شي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دستاسو د ټولو خدای یوازې یو الله دی او د هغه نه سوا ابل نشته. دا حق دی هغه ډیر مهربان او رحیم دی. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نو د دې حقیقت پیژندو د پاره کومه نښه نه پکار ده نو چې څوک عقل لري د هغو د پاره د آسمانونو او د ځمکې پیدایش یو بل پسې د ورځې او د شپې راتلل په هغه کشتو کې چې د انسانانو د ګټې د پاره د شیانو وړلو راوړلو د پاره
پاره په سمندرونو او په سیندونو کې ګرځي را ګرځي د باران په هغه اوبو کې چې الله یې د پاسه نه راوروي او د دې په وسیله مړه ځمکه راژوندې کوي او په ځمکه کې هر قسم څاروي خورول د بادونو په لګېدو کې او په هغه وریځو کې چې د آسمانونو او د ځمکې په منځ کې ګیر دي عقلمندو دپاره د قدرت بې شمېره نښې دي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. باوجود دغو نخو بعض خلق داسې هم شته چې د الله سره شریک تړي او دغه شریک سره هم هغسې مینه کوي څنګه چې مؤمنان د خپل الله سره کوي او مؤمنان د خپل خدای سره په مینه کې ډیر کلک دي. کاش کې مشرکان د دې نه خبر وي هغوی چې څه وخت د الله عذاب وویني نو خبر بشي چې ټول طاقت د الله سره دی او الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی نو دی به دا شرک نه کولو. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. څه وخت چې دی د الله عذاب په خپلو سترګو ویني نو د دې هغه خدایان او پیریان چې کم دی د ځان نه جوړ کړي وو او د الله سره یې شریک کړي وو نو د یو بل نه به بېزاره شي او بیا به یو بل نه جدا شي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم خسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. په آخرت کې به مشرکان د خپل دغه خدایانو او پیریانو کم چې په دنیا کې دغو ځان له جوړ کړي وو د دغو په بې وفایۍ به ډیر زیات خفوي خو اوس به یې هیڅ فایده نه وي. دغه مشرکان به وایي چې کاش مونږ په دنیا کې د شرک نه توبه کړې وی او وایي چې کاش مونږ بیا دنیا ته تللی وی او دغو خدایانو سره مونږ هم هغه کار وکړو کم چې دی مونږ سره وکړو. دا مشرکان به د جهنم نه هیڅ کله نشي راوتی. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلکو په دنیا کې چې څومره حلال او پاک شیان دي هغه خورئ او څکئ او د شیطان مه منئ هغه د ستاسو ښکاره دشمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دا تاسو ته د بې حیایۍ او د غلطو کارونو درس درکوي او دیم لمسوي چې خدای پورې هغه خبرې وتړئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او کله چې مشرکانو ته وویل شي چې د الله تعالی په نازل شوي کتاب ایمان راوړئ نو دی جواب کې وایي چې مونږ خو هم هغه دین منو کم چې زمونږ پلارانو او نیکونو منلو نو د دې پلاران او نیکونه خو بې عقله وو او په غلطه لار وو. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء
صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دا خلق چې د الله خودلی لار باندې د تلو نه انکار کوي د دې مثال داسې دی څنګه چې شپونو څاروو ته آواز کوي او څاروي د بلنې او د شړنې د غږ نه سوا نور څه نه اوري. دي کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے مومنانو، مونږ چې کم پاک شیان تاسو له درکړي دي هغه خورئ څکئ او د الله تعالی شکر ادا کوئ که تاسو خاص د هغه عبادت کوونکي یې. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. دا الله د طرف پتاسو کم بندیزونه لګیدلی دي نو هغه دادي مرداره غوښه او د وینې او د خنزیر د غوښې د خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې شی مه خورئ چې په هغه باندې د الله نه سوا د بل چا نامه اخیستل شوي وي او که څوک ډېر مجبوره شي او د دغو شیانو نه څه وخوري او دی د حد نه اورېدو اراده ونه لري نو هغه ته څه ګناه نشته. الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کم خلق چې د الله تعالی نازل شوي آیاتونه یعنی کتاب پټوي یعنی پټ ساتي او په ډیر کم نرخ خرڅوي یقین وکئ دا خلق په سور اور خپلې ګېډې ډکوي او د قیامت په ورځ الله تعالی به دینه مخ واړوي او خبرې به ورسره نه کوي او نه به یې پاک کي. د دې دپاره دردناک عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه خلق دي چې د سمې لارې په بدل کې بدی واخسته او د بخښنې په بدل کې عذاب واخستو. څومره حیرانتیا ده د دې حوصلې ته چې عذاب برداشت کولو ته تیار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دغو عذاب وجه هم دادا چې الله تعالی خو د حق سره سر نه تر اخره برابر کتاب نازل کړی وو. کومو خلکو چې په دې کتاب کې اختلاف وکړو نو هغوی په خپلو لانجو کې د حق نه ډېر لرې لاړل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسو خپل مخونه ختیځ ته واړوئ یا لویځ ته واړوئ یعنی مشرق او مغرب طرف ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او فرښتې او د الله تعالی نازل کړي شوي کتابونه او د هغه پیغمبران د زړه نه ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلو خپلوانو، یتیمانانو، مسکینانو، مسافرانو، د سوالګرو او د غلامانو په آزادولو کې خرج کی، مونځ قائم کی، زکات ورکی، او نیکان هغه کسان دي چې کله لوځو کی نو تر سره کی، او د تنگ دسته او د غمونو په وخت کې او د حق او باطل په جګړه کې صبر وکي، هم دغه رښتینی او هم دغه پرهیزګاره خلق دي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مومنانو، ستاسو د پاره د قتل په دعوه کې د قصاص حکم لیکلی شوی دی. آزاد دی د آزاد په بدل، غلام دی د غلام په بدل، ښځه دی د ښځې په بدل ووژلی شي، خو کم قاتل سره چې د هغه دیني ورورولي وي او سره رعایت کول غواړي نو په ښه وجه دی د وژلو په بدل کې معاف کی، او په قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت معافي وغواړي. دا ستا د رب د طرفه اسانتیا او رحمت دی. دې نه پس چې څوک زیاتی وکي نو د هغه دپاره دردناک عذاب دی. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اے اوخیارانو، ستاسو د پاره قصاص کې ژوند دی، ولې چې تاسو به هیڅ کله ناحق قتل ونه کوئ. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. پتاسو باندې فرض کړی شوی دی چې کم وخت پتاسو کې د چا د مرګ وخت را نږدې شي نو هغه د ځان نه پس چې کم مال پریږدي نو مور پلار او خپلو خپلوانو ته دی په طریقه وصیت وکړي. دا حق دی په پرهیزګارانو. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. او کم کس چې دا وصیت واوري او د هغه نه پسې بدل کی نو دا ټوله ګناه به هم د دې بدلونکي په غاړه وي، او واقعي الله تعالی د هر څه اورېدونکی او پوهېدونکی دی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. او که د چا دا خیال وي چې وصیحت کوونکې په ناپوهې یا قصدن حق تلفي یعنی چاله زیاته او چاله کم کړې ده
نو که هغه د دې کسانو په منځ کې روغه وکړي نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته. الله تعالی بخښونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مومنانو پتاسو باندې روجې فرض کړې شوي دي څنګه چې د ستاسو نه مخکې خلکو باندې فرض کړې شوي وي، دا ځکه چې پتاسو کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یو څو شمارلي روجې دي که په تاسو کې څوک بیمار وي یا په سفر کې وي نو دې پس د خپل شمیر پوره کړي، او که د روجو ساتلو طاقت نه وي نو بیا دې په فدیه کې په یو مسکین د ډوډۍ وخوري، او که په خپله خوشحالی 2 یا 3 کسانو لا ډوډۍ ورکړي نو د ده دپاره زیاته نیکي ده. خو تاسو دپاره بهتره خبره هم دا ده چې روجې وساتئ که تاسو علم لرئ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان هاغه میاشته چې په دې میاشت کې قرآن پاک نازل شوی و او خلکو ته یې سمه لار وښوله او داسې ښکاره لار ښودونکې او حق و باطل یو د بله په ډاګه بیلونکی دی. دې نه پس کم کس چې دا میاشت ومومي نو په تاسو لازمه ده چې روجې وساتئ، او که څوک بیمار وي یا مسافر وي روجې نشي ساتلی نو دا دې پس د خپلو روجو شمیر پوره کړي. الله تعالی په تاسو اسانتیا راوستل غواړي، سختی راوړل نه غواړي. داسې تاسو ته دا طریقه ښودلی کیږي چې تاسو د روجو شمیر پوره کړئ. الله چې کم حکم کوي په دې باندې د اوچتوالي بیانوي او د الله شکر ویستونکي اوسئ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے پیغمبر که زما بندگان د تا نه زما په باره کې تپوسو کې هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم، ما ته چې څوک آواز وکړي د هغه آواز اورم او جواب ورکوم، او هغو ته ښایي چې زما په آواز لبیک ووایي او په ما باندې ایمان راوړی. ته دا خبره هغو ته واوروه کیدی شي چې هغې سمه لار ترلاسه کړي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ستاسو د پاره د رجوع پشپو کې د خپلو ښځو سره یو ځای کېدل روا کړي شوي دي. هغوی د ستاسو جامه او تاسو د هغوی جامه یې الله ته څرګنده شوه چې تاسو په پټه پټه د خپلو ځانونو سره خیانت کوئ او هغه ستاسو ګناهونه معاف کړل او در تیر شو. اوس تاسو د خپلو ښځو سره د شپې یو ځای شئ او کم خوند چې الله تعالی تاسو ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدغسې د شپې په وخت کې خورئ څکئ تر دې پورې چې د شپې د تورې لیکې نه سپینه لیکه تر سترګو شي. د دې نه پس دا هر څه پرېږدئ تر شپې پورې خپله روژه پوره کئ او کله چې تاسو په جوماتونو کې اعتکاف کوئ نو خپلو مېرمنو له نږدې مه ورځئ. دا د الله وضع کړي حدود دي نو خپلو مېرمنو له نږدې مه ورځئ. دغسې الله تعالی خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه ښایي تر څو چې خپل ځانونه بچ کړئ. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ناحق په خپلو منځ کې د یو بل مال مخورئ او حاکمانو له رشوت په دې صورت مه ورکوئ چې دی په ناحقه او په ظلم د بل مال تاسو ته وسپاري او په دې تاسو ښه پوهیږئ. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلق تانه د سپوږمۍ په باب تپوس کوي. دی ته ووایه چې دا د خلکو د عبادت د ورځو شمیر او د حج نښې دي. دا هم ورته ووایه چې دا نیکي نه ده چې تاسو خپل کورونو ته د هغه د شا د طرفه ورننوځئ. اصلي نیکي خو دا ده چې انسان د الله د خفه کولو نه ځان وساتي. تاسو خپلو کورونو ته د دروازو په لاره ورشئ. د الله نه ویره ساتئ چې تاسو کامیابه شئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. او جنگیږئ د الله په لار کې هغو سره کم چې د تاسو سره جنگیږي او زیاتې ونه کوئ یعنی ماشوم ښځې او بوډاګان چې قتل نه کوي ولې چې دی په جنگ کې حصه نه اخلي او الله تعالی زیاتی کوونکی نه خوښوي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هغوی وژنئ چې چرته یې لاندې کوئ او هغوی وباسئ چې کم زینه تاسو ښکلي وئ او واورئ فتنه د قتل نه زیاته سخته ده یعنی شرک او کفر د قتل نه زیات سخت دی. او کعبې سره نږدې دی سره ونه جنګیږئ تر څو چې دی په خپله د تاسو سره جنګ ونه کي او که دی تاسو سره جنګ وکي نو بیا یې ووژنئ.
د کافرانو هم دغسې حال پکار دی. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. او کدی منشول نو پریدی الله بخون کے او مہربان دے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. دی سره تر هغه پورې وجنګي گئی چې فتنه ختم شي او دین د الله د پاره شي. نو بیا هغه کلاس پسر شول او جنگ بس کو نو تاسو هم جنگ بند کړئ. خپوهیږي چې ظلم د ظالمانو نه سوا په ابل چا روان دی. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. د حرم میاشتې په بدل هم هغه حرم میاشتا او د ټولو حرمتونو مراد یو شانتی برابر دی. او څوک چې په تاسو زیاتې وکړي نو تاسو هم هغسې په هغو زیاتې وکړئ. البته د الله نه په ویره کې اوسئ او په دې ځان خبر کړئ چې الله هم د هغو خلکو ملګری دی چې پرهیزګاري وي. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. د الله په لار کې مال خرج کړئ او په خپلو لاسونو خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. د ښېګڼې لاره خپله کړئ چې الله تعالی ښېګڼه کوونکي خوښوي. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. دا الله د رضا د پاره کله چې د حج او د عمرې نیت وکې نو هغه ترسره کې او که چېرته ایثار شي چې هر څه قرباني د لاسه کیږي نو الله ته یې وړاندې کوي او خپل سرونه مخ روئ تر هغه پورې چې قرباني تر خپل ځای ته نه وي رسېدلي. او که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي نو که دی خپل سر وخروي نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په صورت کې روجې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني وکړي. او بیا که تاسو ته نیت په برخه شو او تاسو د حج د ورځو نه مخکې مکې ته ورسېدئ او چا چې د تاسو سره د حج د ورځو د راتلو نه مخکې د عمرې نه ګټه واخسته هغه د خپل وس په اندازه قرباني وکړي. او که قرباني ترلاسه نشوه نو 3 روژې د حج په دوران کې او 7 روژې کور ته د رسېدو نه وروستو وساتي. دغه شان 10 روژې دې پوره کړي. دا اسانتیا د هغو خلکو دپاره ده چې کور د مسجد حرام ته نږدې نه وي یعنی د مسجد حرام اوسېدونکي دې نه وي. خلکو د الله نه ویره ساتئ او یاد ساتئ چې الله تعالی سخت عذاب کوونکی دی. الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج میاشتې مقررې شوې دي. هر هغه کس چې په دې میاشتو کې د حج نیت وکړي نو په هغه باندې لازمه شوه چې خپلې میرمن ته نږدې کېدل، ګناه کول، جنګ جګړه د دې کارونو نه دې ځان وساتي. تاسو چې هر یو نیکي کوئ الله ته خبر دی. څه وخت چې په سفر روانېږئ نو د سفر خرچه اخلئ او د الله ویره په زړه کې ساتئ او په الله باندې غلط توکل مکوئ. یعنی بعض خلک بغیر د خرچې نه حج ته روان شي او وایي چې زمونږ په الله توکل دی، هغه به یې کوي. الله تعالی په دې توکل خفه کیږي او ای عقلمندو په دې خبره مانه ویره کوئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. د حج په سفر کې کاروبار او تجارت کول په دې کې ګناه نشته. څه وخت چې تاسو د عرفات د میدان نه راستنېږئ نو مشعر الحرام کې ایثار شئ، الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسو ته حکم کړی دی، کنه نو د دغه نه مخکې خو تاسو ګمراه وئ. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. او څه وخت چې تاسو د عرفات نه راستنېږئ لکه څنګه چې ټول خلک راستنېږي او د الله نه بخښنه وغواړئ، یقینا هغه بخښونکی او مهربان دی. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. کله چې تاسو د حج ټول ارکان پوره کې نو د الله ذکر ډیر ډیر کوئ، څنګه به چې د ستاسو پلارونو او نیکونو ذکر کولو دغه نه هم زیات. او په دغو کې ځینې خلک وایي چې ای زما ربه مونږ له چې څه راکئ هم په دې دنیا کې راکه، د دغو خلکو په آخرت کې هیڅ برخه نشته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او ځینې کسان دا هم وایي ای زما ربه مونږ له په دې دنیا کې د نیکۍ توفیق راکه او زمونږه آخرت هم ښه که او مونږ د دوزخ د عذاب نه بچ که. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. دا هغه کسان دي د هر کس دپاره د هغو د اعمالو برخه ورکولی شي او الله تعالی ډیر زر حساب اخستونکی دی. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. دا الله تعالی ذکر د شمیر په یو څو ورځو د تشریق په ورځو کې یعنی 11 12 او 13 ذوالحج کې په اوچت آواز کې کوئ. کله چې تاسو شیطان په کاڼو ولئ د دې دپاره 3 ورځې ښه وي
او که تاسو یې 2 ورځې ولئ او د مینا نه راستون شئ نو هیڅ ګناه نشته. دا هغه پرهیزګارو دپاره ده کم چې د الله نه ویریږي. او واورئ چې د ستاسو ټولو د الله طرف ته جمع کېدل دي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.